بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالقدر خيره وشره. محترمو لیدونکو او اوریدونکو، دا زمونږ لسم درس دی. عنوان د دې درس چې دی هغه په قضا او قدر باندې ایمان او په انساني ژوند دی اغیزې. په دې درس کې مونږ په لاندې موضوعاتو باندې بحث کوو. لومړی د قضا لغوي او اصطلاحي تعریف، دویم د تقدیر لغوي او اصطلاحي تعریف، دریم د قضا او قدر ترمنځ توفیر یا فرق، او څلورم په قضا او تقدیر باندې د ایمان لرلو حکم او د هغې هغه مرتبې چې هغه په پنځم دغه کې هم د تقدیر د هغه مرتبې او هغه درجې هغه بیانوو، او شپږم په تقدیر باندې ایمان او په انساني ژوند د هغې باندې بحث کوو. راځو اول عنوان ته چې هغه قضا په لغت او اصطلاح کې څه ته وایي. باید په دې باندې ځان پوهه کړو چې قضا څه ته وایي او تقدیر څه ته وایي. نو لومړی په قضا باندې بحث کوو. قضا په لغت کې فیصلې کولو ته ویل کېږي. الله تبارک وتعالی په قرآن کې دا لفظ استعمال کړی دی. الله وایي: وقضی بینهم بالحق. د دې په منځ کې فیصله وشوله. همدارنګې بل آیات کې الله تبارک وتعالی فرمایي: وقضا ربک الا تعبدوا الا ایاه. فیصله کړې ده الله تبارک وتعالی چې تاسې به عبادت نه کوئ، عبادت نه کوئ مګر د یو الله به کوئ. نو قضا په معنا په لغت کې فیصله او امر باندې یا امر کولو یا حکم په هغې باندې اطلاق کیږي. اصطلاح کې قضا څه ته ویل کیږي؟ اصطلاح کې قضا هغه کلی او اجمالی حکم ته ویل کیږي چې الله تبارک وتعالی په ازل کې هغه اجمالی او کلی حکم ته ویل کیږي چې الله تبارک وتعالی په ازل کې د کائناتو په هکله د هغې د کیفیت او د هغې د کمیت په هکله هغه فیصلې کړي دي. هغې ته قضا ویل کیږي. ځکه الله تبارک وتعالی په ازل کې، یعنی په هغې چې هغې نه مخکې بل څه نه موجود، الله تبارک وتعالی د دې ټولو انسانانو، د ټولو مخلوقاتو، د ټولو جماداتو د دې په هکله مفصلې فیصلې کړي دي. د هغې فیصلې مطابق به هغه واقع کیږي. نو قضا هغه کلي او اجمالي حکم ته ویل کیږي چې الله تبارک وتعالی په ازل کې د ټولو کائناتو، د ټولو مخلوقاتو، هغه انسانان دي که غیر انسانان دي، د هغې د کیفیت او کمیت چې څنګه او په څونه اندازه کې د هغې په هکله چې کوم فیصلې شي د هغې ته قضا ویل کیږي. دویم عنوان موږ سره دی تقدیر. تقدیر په لغت کې څه ته ویل کیږي او په اصطلاح کې څه ته ویل کیږي؟ تقدیر په لغت کې هغه په معنا د یو شی اندازه کول. عربان وایي قدر الشیء بالشیء، یو شی د بل شي سره اندازه که. هر شی اندازه کول هغې ته تقدیر ویل کیږي، هغې ته اندازه ویل کیږي. نو الله تبارک وتعالی د کائناتو، د مخلوقاتو د وجود دپاره یوه اندازه ټاکلې ده، په هغې اندازه به هغه واقع کیږي. دې وجې نه اصطلاح کې تعریف هم دې ته ورته دی. وایي هغه ته ویل کیږي چې الله تبارک وتعالی د خپل علم او حکمت له مخې، د خپل علم او حکمت له مخې د کائناتو لپاره چې کومې اندازې ټاکلې دي او هغې په لوح محفوظ کې لیکلي دي، د هغې مطابق به هغه واقع کیږي. نو تقدیر الله تبارک وتعالی هغه حکم ته ویل کیږي چې د خپل علم او حکمت د لحاظه یا د هغې د مخې د کائناتو په هکله هغه کړي دي، هغه اندازه کړي دي او په لوح محفوظ کې لیکلي دي، هغې ته تقدیر ویل کیږي. آیا د دې دواړو لفظونو د قضا او تقدیر په منځ کې څه فرق او توفیر شته که نشته؟ په دې کې عموم علما درې نظره لري یا درې قولونه لري. یو قول دا دی چې لومړی قول چې د تقدیر او قضا ترمنځ هیڅ فرق نشته، دواړه مترادف الفاظ دي، یو د بل په معنا باندې استعمالیږي.
لومړی نظر دا دی چې د دواړو په منځ کې فرق نشته، یو د بل په معنا باندې راځي، مترادف الفاظ دي. که قضا څوک استعمال کی معنا هغې نه تقدیر مراد دی، که تقدیر څوک مراد کی هغې نه قضا مراد ده، او یو د بل په معنا باندې استعمالیږي او دواړو په منځ کې هیڅ فرق نشته. دا د لغوي عالم فیروز آبادي د قاموس المحیط مصنف د هغه قول دی، او په معاصر علماو کې د سعودي عربستان مخکنی مفتی شیخ عبدالعزیز ابن باز هغه هم په دې نظر دی چې دواړو په منځ کې هیڅ فرق نشته. کله چې د هغه نه د یو پوښتنې د دې په هکله پوښتنه وکړه چې د قضا او تقدیر په منځ کې فرق شته که نشته، هغه ورته داسې جواب ورکړه. هغه ورته وایي القضاء والقدر هو شیء واحد، الشيء الذي قضاه الله سابقا وقدره سابقا يقال لهذا القضاء ويقال لهذا القدر. وای د قضا او قدر دواړه په یوه معنا باندې راځي او هیڅ منځ کې فرق نشته. هر هغه شی چې الله تبارک وتعالی مخکې د هغې فیصله کړې ده او مخکې د هغې اندازه لګړې ده، هغې ته تقدیر هم ویل کېږي او هغې ته قضا هم ویل کېږي. نو دغه دواړه عالمان نور هم علما په دې سره په دې کې متفق دي چې دواړه په یوه معنا باندې راځي. خدای هغه نمونه وه چې یو مې لغوي عالمه او بل فقیه او مفتی معاصر علماونه هغه په دې نظر دی. دویم نظر دا دی چې د تقدیر او د قضا ترمنځ فرق شته. هغوی توفیر او فرق هغوی بیانوي. هغوی وایي چې تقدیر باندې قضا په تقدیر باندې مخکې ده، یعنی قضا مخکې واقع شوې ده او هغې نه وروسته تقدیر واقع شوی دی. دوی وایي چې اول الله د هر شي په باره کې فیصلې کړي دي، بیا د هغې اندازه لګولې ده. نو بیا د دې تعریف داسې کوي، د قضا تعریف داسې کوي، قضا د الله تعالی هغه علم او فیصلې ته وایي چې په ازل کې کړي دي، او تقدیر د الله تعالی دغه علم مطابق هغه فیصلې علم چې کړی دی د هغې د مطابق د اشیاء واقع کېدل په دنیا کې هغې ته تقدیر ویل کېږي. اول فیصلې وشولې، بعد د هغې نه بیا د هغې علم او فیصلې مطابق چې د مخلوقاتو موجودیت منځته راځي هغې ته تقدیر ویل کېږي. نو دی تعبیر په دغه کې چې قضا مخکې ده، تقدیر وروسته دی. دا نظر د حافظ ابن حجر عسقلاني رحمه الله چې د فتح الباری چې د صحیح بخاری شرح د هغې مشهور مصنف دی هغه په دې نظر دی. هغه په دې باره کې فتح الباری کې داسې عبارت ذکر کوي، وایي القضاء هو الحكم الكلي الإجمالي في الأزل والقدر جزئيات ذلك الحكم وتفاصيله. والقدر جزئيات ذلك الحكم وتفاصيله. قضا هغه مخکنی فیصلې د الله تبارک تعالی ته وایي چې هغه اجمالي او کلي وي، او تقدیر د دغه فیصلو هغه اندازه او هغه تفاصیل چې د وقوع چې واقع کېږي هغې ته ویل کېږي. نو دا یې په دغه باندې توفیر فرق کړی دی په دغه اندازه باندې. او دریم نظر دا دی چې دوی وایي چې کله قضا او قدر دواړه یو ځای ذکر شي نو بیا فرق شته، او که چېرته په قرآن او سنت کې د قدر لفظ راشي یا د قضا لفظ راشي نو بیا الفاظ مترادفه دي، یو د بل په معنا باندې راځي. دوی ویل لکه ایمان او اسلام، وایي چې کله ایمان او اسلام په قرآن او حدیث کې په یو ځای ذکر شي بیا الفاظ مترادفه بیا بل مفهومات ته اخیستل کېږي، چې اسلام څه ته ویل کېږي او ایمان څه ته ویل کېږي. او که چېرته د مؤمن لفظ ذکر شي نو هلته هم هغه څه چې مسلمان پورې مربوط هغه ته هم اخیستل کېږي. که چېرته د مسلمان لفظ ذکر شي هغه ته مؤمن پورې چې مربوط هغه ته اخیستل کېږي، چې د مسلمان لفظ ذکر شي د مؤمن پورې چې مربوط هغه ته اخیستل کېږي. یعنی هلته هم چې یو ځای ذکر شي نو بل معنا مفهوم ورکوي، او چې دواړه یو ذکر شي نو دواړو مفهوم ورکوي. نو دوی وایي که چېرته قدر او قضا او قدر یو ځای ذکر شي نو بیا مفهوم بل دی، او که چېرته یو ذکر شي نو بیا دواړو مفهوم ورکوي. خو دی چې کله وایي چې یو ځای ذکر شي نو بیا څنګه توفیر کوو؟ توفیر بیا څه دی؟ بیا د لومړني قول برعکس دی. دی وایي چې تقدیر مخکې دی په قضا باندې، دی بالعکس د هغې نه چې تقدیر مخکې دی، اول د الله تقدیر دی بیا د هغې فیصلې دي چې هغه د هغې فیصلو او حکم واقع کېدل دي. نو دی په هغې باندې کې دی وایي چې تقدیر هغه اندازې ته ویل کېږي چې الله تعالی په ازل کې کړی وي، او قضا د دغې فیصلو تطبیق او عدم تطبیق ته ویل کېږي. نو دوی دغه لومړني قول برعکس دي. لومړني قول کې موږ دا ویلو چې
قضا مخکې ده تقدیر وروسته دی. دوی وایي نه تقدیر مخکې ده قضا وروسته ده. اوس راځو دې ته چې آیا په دې اختلاف د علماو چې تقدیر او قضا په منځ کې ذکر کړی دی کوم اغیزه په مرتب کیږي یا مثلا دا اختلاف څه نتیجه لري؟ راجح قول دا دی چې د درې واړو اقوالو ترمنځ کوم اختلاف چې دا ډېر لږ دی او بل په دې باندې کومه علمي فایده هم نه مرتبېږي چې که دغه فرق وشي که ونه شي. دواړه باندې ایمان لازم دی، هم په تقدیر باندې هم په قضا باندې. دا رکن د ایمان نه دی، یو د ایمان د ارکان نه شمیرل کېږي او دغه فرق حقیقت کې کومه نتیجه په هغې باندې نه مرتب کېږي. نو کوم هغې ده او بل په قرآن او سنت کې د صراحتاً کوم دلیل هم نشته چې تقدیر تعریف دې په دې معنی باندې وشي یا دا مراد شي او د قضا نه دا مراد شي، قضا نه دا مراد شي، تقدیر دا مراد شي. په قرآن او سنت کې په دې باندې کوم نشته. نو دې وجه نه دغه کوم نظرونه چې ذکر شوي دي دا صرف د علماو د هغه د خپل علم مطابق چې د هغوی کوم د علم وسع او تقاضا وه هغې مطابق دغه بیانات کړي دي. اما په حقیقت کې د دې هغه کومه نتیجه موږ ته په لاس نه راځي. په دواړو باندې ایمان لازم دی، که تقدیر مخکې شي او که قضا مخکې شي، یا که قضا وروسته شي او تقدیر په مخکې شي یا بالعکس شي، نو په دواړو باندې هیڅ خارج ته یا د ایمان په هغې باندې ایمان راوړل باندې کومه نتیجه نه مرتب کېږي. په دواړو باندې ایمان لازم دی، فرض دی، باید دړه پې ایمان ولري او کوم اغیزه هم نه لري. نو دې وجې نه دغه فرق صرف علمي فرق دی، نور کوم خارج ته کومه فایده په هغې باندې نه مرتب کېږي. څلورمه دغه چې موږ سره دی عنوان چې موږ سره دلته دی هغه په قضا او قدر باندې د ایمان لرلو منزله یا حکم. قضا او قدر باندې د ایمان لرلو منزله او حکم، یعنی کومه منزله کې دی قضا او قدر باندې ایمان او د دې څه حکم دی. قضا او قدر باندې ایمان لرل دا یو د ایمان د ارکان نه شمیرل کېږي. د ایمان شپږ ارکان دي. اول رکن چې دی هغه په الله باندې ایمان دی، دویم رکن چې دی په ملایکو باندې ایمان دی، دریم رکن چې دی هغه په کتابونو باندې ایمان دی، څلورم رکن چې دی په پیغمبرانو باندې ایمان دی، پنځم رکن چې دی په ورځ د آخرت باندې ایمان دی، شپږم رکن چې دی هغه په تقدیر د خیر او شر باندې ایمان دی. نو دا د ایمان د ارکان نه شمیرل کېږي. په دې باندې ایمان فرض دی. که چېرته په څوک د دې د ایمان راوړلو نه انکار وکړي، تقدیر نه انکار وکړي، هغه کافر شمیرل کېږي، ځکه یو د ایمانیاتو نه دا شپږم رکن دی. الله تبارک وتعالی په قرآن کې نبی صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې دې باره کې ډېر احادیث ذکر کړي دي چې یو څو نمونې ته دلته موږ ذکر کوو. قرآن کې الله تبارک وتعالی فرمایي انا کل شیء خلقناه بقدر. الله تبارک وتعالی وایي موږ هر شی خلقناه بقدر، هر شی په خپل اندازه باندې پیدا کړی دی. په بل آیات کې فرمایي وکان امر الله قدرا مقدورا. د الله فیصلې دا د مخکې نه اندازه شوي دي. قدرا مقدورا، الله فیصلې مخکې د مخکې نه هغه اندازه کړي دي، د هغې اندازه د هغې فیصلو مطابق د هغې حکمونو مطابق به هغه فیصلې واقع کېږي. همدارنګې نبي صلی الله علیه وسلم هغه مشهور حدیث چې ما مخکې درس په ابتدا کې په اول کې هغه تاسو ته ولوستو چې جبریل علیه السلام راغی نبي صلی الله علیه وسلم نه د ایمان په هکله پوښتنه وکړه چې مل ایمان. نبي صلی الله علیه وسلم وی الایمان ان تؤمن بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاخر وتؤمن بالقدر خیره وشره. ته د الله په تقدیر باندې د هغې په خیر او شر باندې ایمان ولري. نو دغه ایمانیات یې ورته بیان کړه او ورته ویې شمېرله. نو په تقدیر باندې ایمان لرل دا یو د اسلام د ایمانیاتو نه د شپږو ارکانو د ایمان نه دی. نبی صلی الله علیه وسلم په حدیث کې فرمایي د طاووس رحمه الله روایت دی، هغه وایي چې سمعت عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر. وای ما د نبی صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي، عبد الله بن عمر رضی الله عنه وایي رضی الله تعالی عنهما، هغه فرمایي وایي چې ما د نبی صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي كل شيء بقدر، هر شی د الله د تقدیر په اندازه باندې واقع کېږي، حتی العجز والکیس، او یا عبارت داسې وي حتی الکیس والعجز، یعنی تقدیم د کیس په عجز باندې وي، حتی العجز والکیس، یعنی الله تبارک وتعالی هر شی لیکلی
تر دې انسان کې چې کم نشاط پیدا کیږي او انسان کې چې کم عاجزي او بېوسي پیدا کیږي هغه هم الله انسان ته لیکلې ده. یعنی حتی عجز بېوسي ته ویل کېږي، ناتوانۍ ته ویل کېږي، او الکیس نشاط ته ویل کېږي، ظرافت ته ویل کېږي، هوښیارتیا ته ویل کېږي، وایي هغه هم الله تبارک وتعالی لیکلی دی. یعنی هیڅ شی د الله د تقدیر نه خارج نه دی. نو په دې کې نور احادیث هم شته، د وخت د کمی د وجې نه دې باندې اکتفا کوو. راځو پنځم عنوان ته موږ سره په دې درس کې پنځم عنوان په تقدیر باندې د ایمان لرلو مرتبې. تقدیر باندې چې ایمان لرو دا څلور مشهوري مرتبې لري. اوله مرتبه د علم مرتبه ده چې الله تبارک وتعالی باید هر مسلمان په دې باندې عقیده ولري چې هر شی د الله د علم نه خارج نه دی. یعنی هر د علم مرتبه ده چې الله تبارک وتعالی په هر شی باندې عالم دی. ټول مخلوقات، کائنات، هغه چې موجود دي، هغه چې نه دي موجود یا موجودیږي، د هغې سکنات، د هغې حرکات، دا ټول د الله په علم کې دي. د الله د علم نه هیڅ شی خارج نه دي. الله تبارک وتعالی په دې هکله په ډیرو آیاتونو کې دې ته اشاره کړې ده. لکه د الله د یو د نومونه عالم الغیب والشهاده، العلیم الخبیر، دا نومونه راغلي. الله تبارک وتعالی فرمای هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغیب والشهاده. الله هغه ذات دی چې نشته د لایق د عبادت مګر دغه یو الله دی، عالم الغیب والشهاده. په پټو ښکاره باندې الله تبارک وتعالی پوهه دی. عالم الغیب هغه چې پټ دی، څوک پرې نه پوهېږي، هغې باندې هم پوهه دی، عالم دی. او الشهاده هغه چې ښکاره دي، هغه چې ما ورته وینو هغې باندې هم الله تبارک وتعالی پوهه دی. د الله د علم نه هیڅ شی خارج نه دی. په سورة حشر کې دا فرمای. په بل آیات کې فرمای لتعلموا ان الله على كل شيء قدیر، چې دې پوهې تاسې پوه شئ چې الله تبارک وتعالی په هر شي باندې قادر دی. الله تبارک وتعالی په هر شي باندې هغه وس د هغې بر دی، هیڅ شی د الله د قدرت نه خارج نه دی. ان الله على كل شيء قدیر وان الله قد احاط بكل شيء علما. الله تبارک وتعالی علم په هر شي باندې احاطه کړی ده، د هر شي نه راګیرنی د الله د علم نه هیڅ شی خارج نه دی. بل آیات کې الله تبارک وتعالی فرمای عالم الغیب لا يعزب عنه مثقال ذره في السماوات ولا في الارض. وای الله تبارک وتعالی په پټو باندې پوهه دی. لا يعزب عنه، د الله د علم نه هیڅ شی پټ نه دی. مثقال ذره، هغه که د ذرې امری، مثقال ذره فی السماوات والارض، هغه که په ځمکه کې وي او که په اسمانونو کې وي. فی السماوات یعنی ذره هغه چې ته د لمر وړانګو ته وشړی وګوري او هغې کې هغه ذرات ښکاري، د هغې قدر ته اندازه هیڅ شی د الله د علم نه هغه پټ نه دی، نه په اسمانونو کې او نه په ځمکه کې. په بل بیا څه وایي ولا اصغر من ذلك ولا اکبر، یا د ذرې نه هم وړوکې چې هغه په سترګو نه لیدل کېږي، الله په هغې باندې عالم دی. چې نن سبا یې مونږ تاسو ډېر واقعات چې هغه میکروبونه چې نن سبا یې په هغه میکروسکوپ هغه علو باندې خلک هغه کشف کوي، الله دغه ټول د هغه د علم نه خارج نه دي. خو ما ورته په سترګو نینو، خو الله په هغې باندې عالم دی، دغه د الله د علم نه خارج نه دي. وایي ولا اکبر نه هغې نه. نو په دې هکله نور ډیر آیاتونه موجود دي، په دې باندې اکتفا کوو. په دې هکله نبي صلی الله علیه وسلم احادیث هم ډیر راغلي دي د الله د علم د وسعت، چې هر شی د الله د علم په اندازه باندې هغه واقع کېږي، د الله د علم نه هیڅ شی خارج نه دی. ابن عباس رضی الله عنه فرمایي سئل نبي صلی الله علیه وسلم پوښتنه وشوه عن اولاد المشرکین، د مشرکینو د اولاد بچو د هغې پوښتنه ترې وشوه. فقال الله اعلم بما كانوا عاملين، رواه البخاري. الله تبارک وتعالی عالم دی په هغه څه باندې چې دوی کار کوي. یعنی دا پوښتنه ترې وشوله چې دا د مشرکینو اولاد به جنت ته ځي که دوزخ ته به ځي. نو الله رسول صلی الله علیه وسلم فیصله الله علم ته وشوه چې الله تبارک وتعالی د هغې باندې عالم دی چې دوی لوی شوي دی به کم کار کو، یعنی دی به د اسلام مطابق کار کو، د فطرت مطابق به کار کو، او کنه مغه د خپلرونو په دین باندې به وو. الله په دې باندې عالم ده، د الله د علم نه خارج نه ده. نو چې د هغې مطابق د هغې درجه به ورکړی کېږي.
کاغه د جنت مستحق وي او که د دوزخ مستحق وي هغې ته به ځي. نو رسول صلی الله علیه وسلم دې ته د الله هغه علم چې هیڅ شی د الله د علم نه خارج نه دي. بلکې عمران ابن حسین رضی الله تعالی عنه حدیث فرمایي، هغه وایي چې یو سړي د رسول صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو، ورته ویل ایعرف اهل الجنة من اهل النار، یعنی دا کسان انسانان چې په دنیا کې موجود دي الله تعالی دې پته شته چې څوک د جنت والا دي څوک د دوزخ والا دي. نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویل قال نعم، ورته ویل چې وو الله ته دا علم شته چې څوک دوزخ والا. نو صحابي ته پوښتنه کوي چې فما العمل، یعنی څه لپاره عمل کوو چې الله ته دا پته شته چې دا پلانې دوزخي دی او پلانې جهنمي دی او جنتي دی، نو ولې عمل کوو؟ عمل له سرباره کوو. نو نبی صلی الله علیه وسلم ورته زړه پورې جواب ورکړ، هغه ورته وایي کل یعمل لما خلق له او لما یسر له. تاسې به عمل کوئ، تاسې خپل عمل کوئ، الله تبارک وتعالی به هر انسان ته هغه لار اسانه کړي چې د هغې دپاره پیدا شوي. که د جنت دپاره پیدا شوي الله به د جنت لار ورته اسانه کړي، که دوزخ دپاره پیدا شوي الله به د دوزخ لار ورته اسانه کړي. الله دې زمونږ خاتمه په ایمان باندې کړي. بل حدیث کې نبی صلی الله علیه وسلم مشهور حدیث دی، اوږد حدیث دی، نبی صلی الله علیه وسلم د هغې په آخر کې فرمایي انما الاعمال بالخواتیم، انما الاعمال بالخواتیم، وایي نتیجه د اعمالو دا په د انسان د عمل هغه په خاتمه باندې. ویل دې وجه نه زمونږ استاسو عام خلک دا وایي چې خاتمه مسوره ده، یعنی پټه ده چې انسان به په څه باندې مړ کېږي، دا په ایمان باندې مړ کېږي که دا په کفر باندې مړ کېږي. نو انسان باید همیشه د الله نه د خیر دعا وکړي، د حسن خاتمې دعا وکړي. دې وجه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا دعا ډېره ووایي یا مقلب القلوب صرف قلوبنا الى طاعتک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا الى دینک الى طاعتک، یا د زړونو اړونکي راړونکي زمونږ عملونه زمونږ زړونه ستا دین ته برابر کړي، ستا اطاعت ته برابر کړي. ځکه دا زړونه به د الله تعالی د دوو ګوتو ترمنځ دي، یقلبه کیف یشاء، څنګه چې د الله خوښه شي اړوي. دې وجې نه دا دعا ډېره ویل پکار دي چې یا الله زمونږ زړونه د الله دین ته برابر کړي. نو دا حدیث انما الاعمال بالخواتیم، نبی صلی الله علیه وسلم دا حدیث د هغه کس په حق له فرمایلی و چې د خیبر په غزا کې هغه ډېر شجاعت نه کار اخیستی او خلکو به دا ګومان چې ماشاءالله پلانې جنتي دی، ډېر سخته قرباني ورکړه. نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویل نه داسې نه ده، داسې نه ده، دا تاسو چې کوم فیصله کوئ دا نه ده، دا سړی جهنمي دی. صحابي وایي چې زه ورپسې شوم چې وګورم چې نبی صلی الله علیه وسلم دا سړی څونه په جهاد کې څونه په دې جنګ کې د شهامت او د شجاعت نه کار واخیستو او نبی صلی الله علیه وسلم په حق کې دا فیصله وکړله. وایي هغه داسې و چې هغه په دې جنګ کې زخمي شو، وایي دغه زخم یې برداشت نه کړ او چې ورپسې شوم کتل مې چې یو ځای کې توره راواغسته او داسې یې ودروله او ځان یې پرې مړ کړه، ځان یې پرې ور واچو او هغې تی ووتل او ځان یې پرې مړ کړه، یعنې ځان یې مړ کړه قاتل نفسه. نو دې وجه نبی صلی الله علیه وسلم ته هغه سړی راغی چې کار خو داسې وکړو. نو دې وجه نبی صلی الله علیه وسلم دا حدیث ته انما الاعمال بالخواتیم، نتیجه د اعمال هغه په خاتمه چې خاتمه دې څنګه راغله، پس کوم مرګ باندې مړ شولې. ګوره دغه انسان دغه چې په جهاد خیبر په غزا کې دغونه شجاعت دغونه کافرانو ته خو هغه زخم یې برداشت نه شو کړلی او ځان یې مړ کړه. نو ځان وژونکی نبي صلی الله علیه وسلم قاتل النفس فی النار، څوک چې ځان وژني هغه په اور کې هغه په جهنم کې. دویمه مرتبه د تقدیر چې ده هغه د الله په تقدیر باندې ایمان، هغه په لوح محفوظ باندې ایمان، یعنی دا هر څه الله دویمه مرتبه اول د علم و، دویمه مرتبه دا چې دا هر څه الله په لوح محفوظ کې لیکلي دي. د الله د علم مطابق الله هر څه په لوح محفوظ کې لیکلي دي. قرآن او سنت په دې هکله ډېر دلیلونه ذکر کړي دي. الله تبارک وتعالی په قرآن کې فرمایي ما فرطنا فی الکتاب من شی، ما په دې لوح محفوظ کې هیڅ شی نه دی پرېښی، یعنی هر څه په دې کې لیکل شوي دی. هغه څه چې په دې دنیا کې پیښیږي هغه الله تبارک وتعالی په لوح محفوظ کې لیکلي دي. دویمه آیات الله تبارک وتعالی فرمایي وکل شیء احصیناه فی امام مبین، وکل شیء احصیناه فی امام مبین، هر شی د هغې احصایه د هغې شمېرنه هغه موږ په لوح محفوظ کې کړې ده. امام مبین دلته لوح محفوظ مراد دی.
بل آیات کې الله تبارک تعالی فرمای الم تعلم ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض يعلم ما في السماوات والارض. الله تبارک تعالی به ته په دې نه پوهیږي دا علم تاسو سره نشته چې الله تبارک تعالی عالم دی په هغه څه باندې چې هغه په اسمانونو کې دي هغه په ځمکه کې دي. ان ذلك في کتاب، دا ټول په لوح محفوظ کې دي. وان ذلك على الله يسير، او دا په الله باندې آسان دي. یعنی دا ګرانه خبره ده په الله باندې چې د دې هر څه علم او دا هر څه د هغې لیکل دا په لوح محفوظ کې لیکل شوي دي. د هغې مطابق به د هغې په اندازه به په دنیا کې هغه واقع کیږي، او دا په الله باندې اسانه خبره ده، ګرانه خبره نه ده. الله ته دا اسانه ده. په حدیث کې نبی صلی الله علیه وسلم هم په دې هکله ډېر احادیث بیان کړي دي چې یو د هغې نه حدیث د عبدالله ابن عمرو ابن العاص دی. هغه وایي چې ما د نبی صلی الله علیه وسلم نه اورېدلی دي. هغه وایي كتب الله مقادیر الخلائق، الله تبارک وتعالی د ټولو مخلوقاتو تقدیر هغه لیکلی دی. قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنه، مخکې د دې نه چې ځمکه او اسمان پیدا کی 50 کاله مخکې، 50,000 سنه، 50,000 کاله مخکې، 50,000 سنه، 50,000 کاله مخکې الله تبارک وتعالی د ځمکې او د اسمانونو پیدایش نه مخکې د انسانانو تقدیر لیکلی دی. نو تاسې فکر وکړئ چې الله تبارک وتعالی ځمکه او اسمانونو پیدا کړي. الله تبارک وتعالی د ټولو مخلوقاتو کائناتو دا تقدیر هغه لیکلی دی. هغه که د انسانانو د موجودیت تقدیر دی، هغه که د دې ځمکې او اسمان دی، او په دې کې چې کوم مخلوقات اوسېږي، کوم کائنات اوسېږي، د هغې ټولو تقدیر الله تبارک وتعالی 50,000 کاله مخکې د ځمکې او د اسمان نه هغه لیکلی دی. همدارنګې بل حدیث کې راځي علي بن ابي طالب رضی الله تعالی عنه نه روایت دی. هغه وایي چې موږ یو جنازه کې وو، نبی صلی الله علیه وسلم سره د بقیع په ادیره کې، او یو جنازه هغه خاورو ته سپارل کېدله. نبی صلی الله علیه وسلم کېناسته، موږ ټول د نبی صلی الله علیه وسلم نه ګرد چافیر کېناستلو. نبی صلی الله علیه وسلم سره یو ډانډ لرګی و، او هغې په ځمکه کې داسې سولوه، او دا خبره یې وکړله چې ما منکم من احد من نفس منفوسة الا وكتب الله مكانه من الجنة والنار. یو د دې انسانانو نه هغه نفس چې هغه کې الله روح اچولی، الله تبارک وتعالی هغه ته در اوسه نه، یعنې د الله د ازل نه ورته ځای ټاکلی دی، ځای معلوم دی، یا به جنت وي او یا به دوزخ وي. وایي دارنګې الا كتب شقیه و سعیده، وایي د هغه شقاوت او سعادت هم لیکلی دی چې څونه به دا انسان سعید وي، څونه به دا نیکبخته وي، څونه به بدبخته وي، څونه به ښه اعمال کوي، څونه به بد اعمال کوي. همدارنګې یو سړي ته پوښتنه وکړه چې یا الله رسول صلی الله علیه وسلم افلا نمکث علی کتابنا وندعو العمل، یعنی منګه د الله په دې تقدیر باندې اکتفا نه کوو او عمل به پرېږدو، هغې ته به صبر وکړو چې الله تبارک وتعالی چې څه موږ ته لیکلي هغه به پېښېږي. نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې نه، خبره داسې نه ده. من کان من اهل السعادة فسيسير، څوک چې د اهل سعادتو، من کان من اهل السعادة فسيسير الى عمل اهل السعادة، وایي څوک چې تاسو نه الله سعید لیکلی او نیکبخت یې لیکلی هغه ته به الله د اهل سعادت د نیکانو لار اسانه کړي، او څوک چې الله د اهل شقاوت نه لیکلی د بدبختان نه لیکلی هغه ته به الله تبارک وتعالی د بدبختانو لار اسانه کړي، نو هغې ته به ورځي. نبی صلی الله علیه وسلم یعنی کل میسر لما خلق، الله تبارک وتعالی هر انسان چې څه لپاره پیدا کړی دی هغه لار ورته الله اسانوي، که د نیکۍ لار و هغه د نیکۍ لار ورته اسانوي، که د بدۍ لار و هغه ورته اسانوي، او هغه په شوق سره په هغې لار باندې ځي، بلکې د هغې نه به دفاع کوي، په هغې باندې به هغې سره د هغې نه به هغې دپاره به دلایل ځان دپاره ورکوي، ځکه دا هغه ته همغه لار الله هغه اسانوي او دغې نه. نو بار بار د الله نه د حسن خاتمې، د نیک عمل او د هدایت لار هغه غوښتل پکار دي په هر وخت کې، چې الله تبارک وتعالی موږ د دې صراط مستقیم نه خطا نه کړي. دا دویمه مرتبه چې د تقدیر په دې کې الله تبارک وتعالی 5
نور تقدیرونه واړه تقدیرونه هغه ځای په ځای کړي دي چې هغې ته د دې د لاندې راځي لوح محفوظ کې چې کوم تقدیر الله تبارک وتعالی لیکلی دی کومه اندازه چې الله تبارک وتعالی لیکلی ده هغه علماو 15 تقدیرونه تقسیم کړی دی یو ازلی تقدیر دی چې اول نه په همدغه شانتي را روان دی هغې باندې بحث نه کوو ځکه چې الله تبارک وتعالی چې اول قلم پیدا کړ اول مخلوق الله قلم پیدا کړ هغه ته ویل چې اکتب قلم ته پوښتنه وکړه چې یا رب څه ولیکمه هغه ورته وویله چې هغه ورته وویله قلم ورته الله ورته وویله چې ته هغه څه ولیکه چې د اوسه نه تر ورځ د قیامته پورې څه پیښیږي هغه ټول ولیکه اکتب وماذا اكتب قال مقادير كل شيء حتى تقوم الساعه تر ورځ د قیامت د قایمېدو پورې هغې پورې څه پیښیږي هغه ټول ولیکه نو عبادة بن صامت د دې حدیث راوي دی هغه وایي خپل بچی ته وایي یا بني اني سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم ای زما بچیا ما د نبی صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي یقول من مات على غیر هذا فليس مني څوک چې په دې عقیدې د دې تقدیر په دې ایمان لرونه په بل څه باندې مړ شو د دې نه انکار وکړو هغه زما د امت نه دی فلیس مني زما په طریقه باندې برابر نه دی نو دا حدیث ابو داود روایت کړی دی سند صحیح دی نو دا هغه ازلی تقدیر دی چې اول نه الله تبارک وتعالی چې قلم پیدا کړ هغه ته امر وکړ دا ټول هر څه هغه په لوح محفوظ کې لیکلی دي دویم تقدیر چې دی هغه د میثاق تقدیر دی تقدیر المیثاق ورته ویل کېږي هغه الله تبارک وتعالی په سورة اعراف کې هغې ته اشاره کړې ده وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين الله تبارک وتعالی فرمای وی هغه وخت چې الله تبارک وتعالی د بنی آدم د آدم علیه السلام د اولاد نه دا وعده واغسته چې ستاسو رب څوک هغه ویل ته زموږ رب یعنی دا د فطرت او د الله د ربوبیت وعده ته واغسته او اشهدهم على انفسهم هر خپل ځان باندې هغه شاهد وګرځو او دی ورته ویل چې الستو بربکم زه ستاسو رب نیم قالو بلا هغه ویل چې ورته زموږ رب موږ په دې باندې شهادت کوو بلا شهدنا موږ په دې باندې ګواهي کوو ته زموږ رب ان تقولوا يوم القيامة الله وی چې بیا ورځ د قیامت دا ونه وایي چې تاسو چې موږ د دې نه غافل نو دا هغه د تقدیر المیثاق چې ورته وایي الله تبارک وتعالی دا هغه وخت چې آدم علیه السلام د ازل کې د الله په علم کې د هغې په شاګانو کې د آدم علیه السلام د شانه هغه اولاد ټول پیدا کړی و هغه پیدا کړی نبی صلی الله علیه وسلم حدیث کې دی آیات تفسیر داسې کوي وایي چې الله تبارک وتعالی د عبد الله ابن عمر دن حدیث دی چې الله تبارک وتعالی دا مخلوق پیدا کړ یقول ان الله عز وجل خلق خلقه الله تبارک وتعالی خپل مخلوق پیدا کړ فی ظلمة په یو تورتمۍ کې تورتمو ثم القى عليهم من نوره يومئذ په دغه ورځې په نور واچو رڼا یې پې وراچېله د خپل نور نه نو رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي فمن اصابه من نوره يومئذ اهتدى هر چاته چې د الله نور نه په هغه وخت کې رسېدلی ده هغه به په آینده کې هغه به په دنیا کې هغه ته هدایت کېږي ومن اخطأ یعنی چاته چې نور په دغه وخت کې نه ده رسېدلی ضل فلذلك اقول نبی صلی الله علیه وسلم وی چاته چې په دغه وخت کې نور نه ده رسېدلی هغه به ګمراه کېږي هغه به د الله د لارې نه ګمراه کېږي دیو جنا رسول صلی الله علیه وسلم وی زوایم جف القلم على علم الله عز وجل د الله په علم باندې نور قلم وچ شوی دی نور څه نه لیکي هغه قلم چې الله ورته امر کړی هغه وچ شوی دی نور څه نه لیکي نو دا حدیث هم رواه الترمذی او هغې هم حسن درجه باندې هغې درجه بیان کړې ده بل دریم تقدیر چې دی د دې د لیکلو د مرتبې د دې دریم تقدیر چې دی هغه عمري تقدیر دی هر انسان چې الله پیدا کوي د مور په خېټه کې هغه ته د عمر اندازه تقدیر لیکل کېږي انسان چې کله د مور په خېټه کې د 4 میاشتو ورسېږي الله تبارک وتعالی د هغې رزق لیکي د هغې اجل لیکي د هغې عمل لیکي د هغې سعادت او شقاوت لیکي نبی صلی الله علیه وسلم حدیث کې فرمای ان احدکم
یجمع خلقه فی بطن امه 40 یوما نطفه یو د تاسو نه د مور په خېټه کې هغه 40 ورځې نطفه پرته د منیو نطفه پرته ثم یکون فی ذلک علقه بیا د وینې ټوټه شي مثل ذلك یعنی 40 ورځې په نور چې واړي هغه د وینې ټوټه شي بیا څه وایي ثم یکون فی ذلک مضغه دغه نه اندازه 40 ورځې نور چې هغه د وینې ټوټه شي بعد د هغې نه الله تبارک وتعالی ملائک ورلیږي ثم یرسل الملک فینفخ فیه الروح الله په 40 ورځې او 40 اتیا او 40 یو سلو شل ورځې بعد چې 4 میاشتې کېږي الله تبارک وتعالی هغې ته ملائک ورلیږي هغې کې روح واچي چې روح پکې واچي د روح اچولو سره هغه 4 شیان ولیکي 4 شیان هغه ولیکي رزق لیکي اجل لیکي عمل لیکي چې څنګه عمل بکی څونه عمل بکی سعادت او شقاوت لیکي چې دا انسان به نیکبخت او که بدبخت به رزق لیکل کېږي اجل لیکل کېږي عمل لیکل کېږي سعادت او شقاوت دا لیکل کېږي دا 4 کلمات لیکل کېږي د دې وجه نه پر رزق باندې حرص کول هغه څه چې الله لیکلي هغه به تا ته رسېږي او په ژوندانه باندې دونه حرص کول نبی صلی الله علیه وسلم حدیث کې فرمایي یو د تاسو نه تر هغې پورې نه مړ کېږي د دنیا له رحلت نه کوي چې په دنیا کې د ذرې قدر رزق پاتې حتی تستکمل رزقه تر دې چې خپل رزق هغه چې الله ورته لیکلی دی هغه پوره کړي چې رزق یې پوره شو خلاص بیا به د دنیا نه وځي دې وجه نه الله تبارک وتعالی انسان ته دا هدایت کړی چې ستا هر څه لیکل شوي دي باید د دې نه اخوا حرص پکار نه دی چې انسانان یې په دې دنیا کې کوي 4 تقدیر چې دی هغه کلنی تقدیر دی یو عمري تقدیر دی انسان د عمر په اندازه بل کلنی تقدیر دی چې کال کې انسان ته لیکل کېږي دې وجه نه الله تبارک وتعالی د تقدیر د لیلة القدر شپې باره کې چې الله فرمایي انا انزلناه فی لیلة مبارکة انا كنا منذرین فیها یفرق كل امر حکیم یعنی په دغه ورځ باندې چې الله تبارک وتعالی د لیلة القدر شپه چې په کال کې یو ځل راځي هغه په رمضان کې د رمضان په دې 10 اواخرو کې بیا په دغه اوتارو کې تاقو ورځو کې نجفتو کې په دغه کې الله تبارک وتعالی چې اوس ان شاء الله رمضان نږدې دی الله دې موږ ته توفیق راکړي چې په دغه ورځو کې عمل وکړو نو الله تبارک وتعالی په دغه ورځ باندې په دغه شپه باندې د انسانانو د کلنی تقدیر لیکي چې دې انسان ته په دې کال کې څه پیښیږي هغه تقدیر دې ته کلنی تقدیر وایي دغه آیات نه علماو دا ثابت کوي ابن عباس رضی الله عنه دې حدیث د دې آیات تفسیر کې دا وایي چې د عمومي تقدیر نه د عمري تقدیر نه الله تبارک وتعالی دا هر څه لیکي د کال لپاره چې انسان ته په دې کال کې دا څه پیښیږي وایي الله تبارک وتعالی انسان ته هر څه لیکي په دې کال کې د انسانانو ټول تر دې چې د هغې مریضتۍ د هغې صحت وایي تر دې حدیث کې ابن عباس تفسیر کوي حتی الذین یحجون هذا العام یعنی هغه کسان چې په دغه کال کې به د الله د کور حج کوي د هغې هم الله لیکل کوي او دا مفهوم د نورو تابعینو صحابه کرامو نه هم وارد شوی دی د ابن عمر نه مجاهد نه او نورو ډېرو تابعینو نه دا تقدیر وارد شوی دی بل تقدیر چې دی پنځمه هغه یومي تقدیر د ورځنی هغه هم الله تبارک وتعالی هغه روزمره تقدیر دی چې هغه هم انسان ته څنګه چې الله مقرر کړی د هغه شان پیښیږي دې وجه نه روایتونو کې راځي ابن جریر رحمه الله د دې آیات په تفسیر کې کل یوم هو فی شأن الله تبارک وتعالی په هر ورځ په یو کار کې دی یو شأن یعنی یو څه کوي ابن عباس رضی الله عنه وایي چې منبه ابن عبدالله ابن منیب الازدی هغه د خپل پلار روایت کې وایي چې نبی صلی الله علیه وسلم دا آیات ولستو موږ ته پوښتنه وکړه چې دې څه معنا هغه وایي چې رسول صلی الله علیه وسلم ته بیان کړ چې په دې ورځ الله تبارک تعالی یعنی کل یوم هو فی شان قال یغفر ذنبا چاته ګناه معاف کوي ویفرج کربا چانه غم درې کوي چانه سختی لرې کوي همدارنګې ویرفع قوما ویدعو آخرین ځینو خلقو ته درجې اوچتوي هغې ته عزت ورکوي ځینې خلک ذلیله کوي او دا د الله تبارک تعالی هم د دغې آیات تفسیر کل یوم هو فی شان نو دا تقدیرونه چې دا 15 واړه بیان شو دا د لوح محفوظ کې د 2مې درجې 2 مرتبې لاندې راځي یو د بل تابع دي مثلا
ورځنی تقدیر چې دا د کلنی تقدیر تابع دی، کلنی تقدیر چې دا د عمري تقدیر تابع دی، او عمري تقدیر چې دی د انسان د عمر په اندازه هغه د میثاق تقدیر تابع دی، او میثاق تقدیر چې دی هغه د ازلی تقدیر تابع دی. او دا ټول ازلی تقدیر هغه په لوح محفوظ کې الله لیکلی دی، او نتیجه دا شو چې دا ټول تقدیر د الله علم پورې مربوط دي، ټول د الله علم ته د هغې رجوع کیږي. دریمه مرتبه د تقدیر چې دا هغه د الله د مشیت او د ارادې تقدیر. دریمه مرتبه یعنی مؤمن باید په دې معنی ایمان او عقیده ولري چې دا هر څه چې په دنیا کې پیښیږي دا د الله په ارادې او د الله په مشیت باندې پیښیږي. الله تبارک وتعالی په دې حق فرمای انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. الله تبارک وتعالی امر او اراده چې کله یو شی ته وویل شي هغه وایي کون فیکون، هغه کیږي، هغه به سر ته رسیږي. نو الله تبارک وتعالی بل آیات کې وما تشاءون الا ان یشاء الله، هغه څه چې تاسو خوښه ګڼئ چې د الله خوښه نه هغه سر ته نشي رسېدلی، هغه نشي پوره کېدلی، او کله چې د الله خوښه شي هغه کار به سر ته رسېږي. نو هغه د مرتبه د تقدیر چې ده هغه د مشیت پورې تړلې ده، د الله ارادې پورې تړلې ده. باید په دې باندې ایمان ولرو چې د انسان اراده او مشیت دا د الله ارادې د الله د ارادې او مشیت لاندې دی، د هغې مطابق به هغه خپل عمل کوي. څلورمه مرتبه چې دا د تقدیر باندې ایمان لرلو آخري مرتبه ده چې هغه د خلقت او پیدایش مرتبه ده. خلقت او پیدایش دا هر څه چې مسلمان باید په دې باندې عقیده ولري چې دا ټول مخلوقات خالق د ذات او صفات او کړو وړو د هر څه د دې پیدا کوونکی الله تبارک وتعالی دی. الله تبارک وتعالی انا كل شيء خلقناه بقدر، من هر شی په خپل اندازه باندې پیدا کړی دی. یعنی د الله د هر څه پیدا کیږي، که هغه هر څه حیوانات دي، انسانان دي، کائنات دي، جمادات دي، هر شی چې په دنیا کې موجود دی هغه الله پیدا کړی دی، هغه د الله د علم نه خارج نه دی، د الله د قدرت نه خارج نه دی، د الله د خلقت نه خارج نه دی. یو بل آیات کې الله تبارک الله خالق كل شيء، الله د هر شی پیدا کوونکی دی، وهو على كل شيء قدير، الله تبارک تعالی په هر شی باندې قادر دی. زمونږ شپږمه عنوان په دې درس کې تقدیر مرتبه او منزلې څلور تیر شولې. شپږم عنوان چې د درس آخري عنوان دی هغه په دې باندې دی چې په تقدیر باندې ایمان او په انساني ژوند اغیزي. اوس په تقدیر باندې چې موږ ایمان لرو زموږ په دې ژوند باندې څه اغیز لري، څه اثر لري، هغه باندې هغه ډیر اثرات علماء ذکر کړي دي، خو موږ ته یو څو راخلو ته دې چې وخت هم کم دی او تر دو هغه نور به ان شاء الله په بل وخت کې به شرح کوو. اول اغیز دا دی چې په تقدیر باندې ایمان لرل هغه د انسان ایمان په هغې باندې پوره کیږي، ځکه دا د ایمان د ارکان نه ده چې څوک په تقدیر باندې ایمان ولري د هغې ایمان نه صحیح کیږي. نو اول اغیز دا چې دا د ایمان د صحت دپاره شرط دی. دویمه اغیزه او اثر د په تقدیر باندې ایمان دا دی چې انسان زړه هغې ته اطمینان په نصیب کوي، هغې ته ډاډګرنه ور نصیب کوي، هغې ته وایي چې ته ډېر سوچونه فکرونه مه کوه، ځکه الله تبارک وتعالی چې هر څه لیکلي هغه به پیښیږي. دې وجه نبي صلی الله علیه وسلم یو صحابي ته وایي ما اصابک لم یکن لیخطئک، ما اصابک لم یکن لیخطئک وما اخطأک لم یکن لیصیبک. وایي هغه څه چې تا ته ورسېدل که هغه خیر دی او که شر دی، وایي لم یکن لیخطئک، په دې باندې پوه چې دا تا نه خطا کېده نه، تا ته به خامخا رسېده، او هغه چې تا نه خطا شو تا ته ونه رسېده نو په دې باندې پوه شه لم یکن لیصیبک، هغه تا ته نه رسېده. رواه ابو داود و ترمذي، د حدیث ابو داود ترمذي روایت کړی دی. نو باید موږ مطمئن اوسو چې هغه څه چې الله لیکلي وي هغه موږ ته باید رسېږي او هغه باندې ایمان ولرو. بل دا چې درېیمه اغیزه دا ده چې تقدیر باندې ایمان موږ ته ثبات او استقامت په نصیب کوي. باید مؤمن د مصایبو د مصیبتونو په حکله هغه مستقیم وي، هغه ثابت قدمه وي، مشکلات به وي، خو ځکه چې په تقدیر باندې ایمان لري باید په دې باندې مسلمان باید ثابت قدمه وي، استقامت والا وي او هغه
چې کله مصیبتونه بیخیږي هغې کې باید جزا فضا ونه کړي، ځکه دا ټول د الله په تقدیر باندې ایمان دی. دیو وجې نه نبي صلی الله تبارک تعالی په قرآن کې فرمایي الذي خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا. الله تبارک وتعالی مرګ او ژوند پیدا کړی دی د دې لپاره چې تاسو امتحان کې واچي، لیبلوکم تاسو په امتحان کې واچي ایکم احسن عملا، کوم د تاسو نه د ښه عمل والا دی، د ښه عمل والا دی. د دې وجې نه په تقدیر باندې ایمان لرل د هغې اغېزې په مسلمان باندې، د مسلمان په عمل باندې، د مسلمان په کردار باندې دا ډېرې مهمې دي. باید مسلمانان د په الله باندې د الله په تقدیر باندې ایمان لرلو سره سره باید دغه اغېزو ته متوجه شي، تر څو د هغه ژوند مطمئن وي، د هغه ژوند مرتاح وي، د هغه ژوند ثابت قدمه وي، استقامت والا وي، او د ازماتو او د مشکلاتو او د مصیبتونو په مقابل کې ثابت قدمه وي، او هغې کې هغه کردار او هغه رویه غوره کړي چې کوم دته شریعت په هغې باندې امر کړی دی. بله اغېزه، آخري اغېزه دا ده چې انسان دا په تقدیر باندې ایمان لرل انسان ته قوت بخي، انسان عمل ته هڅوي چې ته عمل کوه او خپل کوه، خو په الله باندې توکل وکړه او یېرېږه به ډېر نه. دې وجې نه الله تبارک وتعالی موږ ته د دې په باره کې فرمایي اینما تکون یدرک الموت ولو کنتم فی بروج مشیده. یعنی دا لکه مثلا یو سړی د جهاد نه ویریږي، سړی د جنگ نه ویریږي، سړی د فی سبیل الله قربانۍ نه ویریږي، یا د نورو دغو نه څه ویریږي چې ولا دې ځای کې به ما ته مرګ را رسېږي، ما ته مرګ را رسېږي. دا ټول هغه څه دي چې د الله د تقدیر سره اړخ نه لګوي. باید مؤمن د الله په تقدیر باندې ایمان ولري. هغه څه چې مرګ الله تبارک تعالی څخه الله لیکلی هغه ته پیښیږي. باید خپل عمل قوت او اراده هغه قوي وساتي. خو یو شی دی چې اسباب به استعمالو، اسباب د ایمان په تقدیر باندې ایمان لرلو سره کم منافع نه دي. نبی صلی الله علیه وسلم په خپل عمل کې، په خپل ژوند کې موږ دا راته ښودلي چې په تقدیر باندې ایمان هم لره او د ټول نه مضبوط ایمان لره، خو اسباب او وسایل هم استعمال کړي دي. او لکه مثلا نبی صلی الله علیه وسلم چې غزوه احد ته د احد غزاله ته نو د دوه زغرې د هغه د اوسپنې جامې هغه تن ته واچېلې او لاړ. موږ دا وخوري دا د تورې یا د ګزار د غشي د وهل د هغې نه یو سبب و چې هغه انسان د هغې نه بچ کېدلی شي، سره دي چې په تقدیر ایمان لره. نو اسباب استعمال، د اسبابو باندې عمل کول او هغې باندې عمل کول دا د تقدیر سره، د تقدیر باندې ایمان سره منافي نه دی، بلکې دا همدغه د تقدیر من ایمان لرو تقاضا هم داره چې په اسباب باندې عمل کوو. بله خبره په آخر کې دا ذکر کوو چې تقدیر د الله هغه فیصلې چې لکه څنګه چې مخکې موږ وویل چې د ازل نه هغه ټولو انسانانو دپاره لیکلي دي، هماغه شانې پېښېږي، خو دا بدلېدلی شي په دعا سره، په صلې رحمۍ سره. دې وجې نه نبي صلی الله علیه وسلم حدیث کې فرمایي لا يرد القدر الا الدعاء. تقدیر نه بدلیږي مګر دعا یې بدلوي، دعا هغه فسخه کوي، هغه کوي. دې وجې نه علما ذکر کوي چې تقدیر دوه دغه لري، یو معلق تقدیر دی، یو ثابت تقدیر دی. هغه هم د دې دپاره چې الله تبارک تعالی انسان ته یو مصیبت لیکلی، خدای مو ته لیکلی چې دا انسان به دعا کوي، دا انسان به د الله نه خیر غواړي او د دې دعا به قبلیږي او دغه مصیبت د هغې نه کېږي. نو دې وجې نه دا زموږ د درس آخري وه چې تقدیر په نیکو اعمالو سره، په دعا سره هغه بدلېدلی شي. په دې سره زموږ نن ورځ درس ختم شو. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.